اوړي کې ځینې زده کوونکي په اورګاډي، الوتکه یا بېړۍ کې سفر کول. په لاندې میله ګراف کې ښودل شوي چې څومره زده کوونکي له کوم ډول وسیلې کار اخیستی. ډېر ښه، راځئ چې ورته وګورو. ښه، نو دا ګراف ښیي چې 15 زده کوونکو په اورګاډي کې سفر کړی. دا وایي چې 10 زده کوونکي په الوتکې کې سفر کړی او 2 نور زده کوونکي په بېړۍ کې سفر کړی. نو له موږ څخه پوښتنه شوې چې د بېړۍ له کسانو څخه څو تنو زیاتو کسانو په الوتکې کې سفر کړی. ډېر ښه، راځئ چې وګورو. 10 زده کوونکو په الوتکو کې سفر کړی، 2 نور په بېړۍ کې. پس 10 له 2 څخه زیات دي. کولی شو ووایو چې 10 منفي 2 څو کېږي؟ نو 10 منفي 2 له 8 سره مساوي کېږي. نو د بېړۍ له کسانو څخه 8 زیاتو کسانو په الوتکې کې سفر کړی دی او همدارنګه کولی شو په ګراف کې هم وګورو. که وغواړو له 2 څخه یعنې هغه کسان چې په بېړۍ کې سفر کړی تر 10 پورې یعنې هغه کسان چې په الوتکې کې سفر کړی ولاړ شو، نو باید 1 2 3 4 5 6 7 او 8 ورزیات کړو. نو د بېړۍ له کسانو څخه 8 تنو زیات په الوتکو کې سفر کړی. راځئ ادامه ورکړو. سانی روور باسټر. سانی روور او باسټر د کور په څټ کې هډوکي ښخ کړي وو. په دې ګراف کې ښودل شوي چې هر سپي څومره هډوکي ښخ کړي. ډېر ښه. سانی 10 هډوکي ښخ کړي، رور 3 هډوکي او بسټر هم 7 هډوکي ښخ کړي دي. نو رور له سانی څخه څو دانې کم ښخ کړي دي؟ راځئ وګورو. رور 3 هډوکي ښخ کړي دي، سانی 10 هډوکي ښخ کړي دي. ښه، نو 3 له 10 څخه څومره کم دي؟ ښه، چې له 10 څخه 3 ته لاړ شو نو باید 2 ترې لرې کړو. 10 منفي 7 3 کېږي یا 10 منفي 3 7 کېږي یا 2 3 4 5 6 7. نو رور له سانی څخه 7 هډوکي کم ښخ کړي. 10 منفي 3 7 کېږي، نو دلته توپیر 7 دی. راځئ یو بل هم کار وکړو. یو بل هم په نومبر کې هوا لمرینه، وریځ او یا هم باراني وه. دا میله یې ګراف د هر ډول ورځو شمېر ښیي. ډېر ښه. ښه، نو په نومبر میاشت کې 18 لمرینې ورځې لرو، 7 ورځې هم وریځې وي او 15 هم باراني ورځې وي. نو په نومبر میاشت کې څو باراني ورځې وي؟ ډېر ښه. لږ مخکې مو هم وویل د باراني ورځو میلې ته وګورئ. نو ګراف موږ ته دا وایي چې دا تر 5 پورې رسیږي. نو په نومبر کې 5 ورځې باراني وي. صحیح ځواب مو لاسته راوړ.